د مورنۍ یا قامي ژبې د اهمیت نه خو انکار نشي کېدی او په دې باندې اوس د دنیا ټول قومونه پوه دي چې قامي ژبې یا مورنۍ ژبې د انسان په ژوند کې د هغه په تشخص کې او په پېژندلو کې څومره مهم کردار لوبوي. د یونسکو لخوا چې په 1999 کې 21 فروری د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت باندې لمانځنه کېږي او دغه ورځ ټاکلې ده. د هغې په شا باندې هم د مورنۍ ژبې یو تاریخ پروت دی چې کله مشرقي او مغربي پاکستان یو و نو هغه وخت کې داسې وه چې پاکستان اعلان کړی و چې اردو به د دې ملک قامي ژبه وي. نو د بنګال سټوډنټانو یو تاریخ راپورته کړو، بنګالي سیاستدانانو یو تاریخ راپورته کړو چې اردو زموږ ژبه نه ده نو موږ یې څنګه خپله قامي ژبه ومنو. د هغې دپاره هغوی احتجاجونه کول، په هغې باندې بیا د پاکستان د فورسز لخوا ډزې وشوې، په هغې کې څه ځوانان زده کوونکي شهیدان شو. نو د هغې په یاد کې یا د هغوی په درناوي کې دغه ورځ لمانځلی کېږي او په دغه ورځ د ټولو قومونو بیا په خاصه توګه محکوم قومونه د خپلو ژبو د عیني حق دپاره غوښتنې کوي او مطالبې کوي. موږ که د نړۍ پرمختللي قومونو ته ګورو نو هغو ټول د خپلو مورنو او قومي ژبو په برکت باندې په تعلیمي میدان کې هم او په ساینسي میدان کې هم ډېره زیاته ترقي او پرمختګ کړی دی. او بیا بله خبره دا ده چې په دې کې یو لاجیک کوم موجود دی. د کائناتو خالق ته دا ګرانه نه وه چې د ټولو خلکو ژبه یوه پیدا کړی دی، خو هغه چې دا رنګارنګي او دا ویرایټي پیدا کړې ده نو په دې کې یو لاجیک شته چې د هرې خطې د هر قام د هر ولس خپله ژبه ده او هغه د هغو د پېژندلو نښه هم ده او هغو پکې ډېر زیات فخر پرې هم محسوسوي او د دې سره سره په دې ژبه کې د خلکو تهذیبي او ثقافتي تاریخ هم پروت دي. نو دا یوازې دا نه ده، پخوا دا خیال کېدی چې دا خو د ابلاغ یوه ذریعه ده، بس چې ستا په خبره یو سړی پوه شي. نو دا داسې نه ده، د دې په شا باندې یو لوی تهذیبي تاریخ پروت دي. په دې کې د قومونو تاریخ خوندي، په دې کې د قومونو قدرونه او د هغو رسمونه رواجونه خوندي. نو پکار ده چې په دغه ورځ باندې زموږ خلک هم د خپلې ژبې د حق لپاره غږ پورته کړي، ځکه چې په پاکستان کې بدبختانه مورنو یا قومي ژبو ته هغه اهمیت حاصل نه دی کوم چې پکار ده. دلته زموږ ماشومانو ته پردۍ ژبې ور زده کولی کېږي. نو موږ د ژبو خلاف نه یو، خو چې کله ته په پردۍ ژبه کې زده کړې کوې نو دا ډېره زیاته ګرانه چې په هغې کې ته پرمختګ وکړي. نو پکار ده چې زموږ دفتري ژبه پښتو شي، زموږ د نصاب ژبه پښتو شي او په دې ملک کې چې څومره قومونه دي څومره ژبې ویلی کېږي نو پکار ده چې د هغې ویونکو ته په هغې کې ابتدایي تعلیم ورکړی شي او بیا دا د لازمي مضمون په حیث باندې په نصاب کې شامله کړی شي. نو دغه زموږ غوښتنې دي د تېرو 100 کلونو نه. موږ د دې په حواله باندې په خاصه توګه د سوچه لیکوال د پلیټ فارم نه او د نورو ادبي تنظیمونو د پلیټ فارم نه په سوات کې دا ورځ لمانځو او دا مطالبې کوو. خو حکومت هغه قانوني سیستم دی دلته چې دلته ژبه غلامه ساتي، قومونه غلامان ساتي، فکرونه غلامان ساتي. نو زموږ به په دې 21 فروری باندې هم د حکومت نه دا غوښتنه چې په آیین کې د په دې حواله باندې ترمیم وشي او د هرې صوبې چې کومه قومي مورنۍ ژبه ده هغه دې د نصاب ژبه شي، هغه دې د دفتر ژبه شي، هغه دې د عدالت ژبه شي. نو داسې موږ به د احساس محرومۍ ښکار کېږو هم نه او زموږ قام به د ترقۍ په منډه کې هم د نورو قومونو سره شامل شي.